سلامونه درنو اوریدونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم په پښتو ادب کې د ماشومانو ادبیات کتاب دویمه څپرکه د ماشوم ادبیات. ادبیات څه ته وایي؟ وړاندې له دې چې د ماشومانو ادبیات وپیژنو، اړینه ده چې په خپله د ادبیاتو او د ادب پر معنا ځان پوه کړو. د ادب او ادبیاتو په هکله ادب پوهانو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. هر چا د خپل فکر او لیدلوري له مخې ادبیات تعریف کړي دي. دلته په همدغه اړه د ځینو ادب پوهانو نظرونه راخلو. لوی استاد عبدالحی حبیبي ادب داسې راپېژني: ادب د لغت او اصطلاح له مخې ښېګڼه ده چې سړی له خطا او بدو څخه ساتي او په خوی او خلق پورې اړه لري چې بیان یې د اخلاقو د علم کار دی. لغوي معنا خو یې تعذیب دی او څه شی چې له چا یا کوم شي سره لایق او مناسب یې هم ادب ورته ویل کیږي، لکه د مجلس آداب، د معاشرې آداب او داسې نور. اصطلاحاً ادب هغه پوهه ده چې انسان په خپله وینا او بیان کې له خطا او غلطۍ څخه ساتي. ځکه ادبي علوم هماغه علوم بلل کیږي چې د وینا ښهوالی او بدوالی، غلط او صحیح، خوږوالی او پیکه‌توب ښیي او په منثور او منظوم کلام کې د فصاحت او بلاغت لخوا بحث کوي. پوهان صدیق الله رښتین په اړه داسې څرګندونې کړي دي: د عربو په لغت کې د پوهې، ځیرکۍ، بلنې او د هر شي د اندازې د ساتلو په معناو راغلي دي. او په اصطلاح کې ادب پر دوه ډوله دی: یو نفسي ادب چې اخلاقي فضیلت او ښېګڼې ته وایي، او بل داسې ادب دی چې له دې څخه مطلب په ښه طریقه ویل او لیکل او خپل مطلب ښکاره کول دی. د ادبي تنقید کتاب لیکوالان په اړه داسې وایي: د عربي ژبې د دې ټکي ډېر مفاهیم بیان شوي. د مثال په توګه میلمستیا، د اخلاقو صفایي، د نفس پاکي، عادت، طریقه، بلنه، یوه خاصه مخه، مرسي تقالید، یو ښکلی څیز، ښکلی تربیت، پالنه، د سیرت ښکلا او داسې ډېرې نورې معناګانې موږ وینو. د اشنایي با ادبیاتو کودکان کتاب لیکوال وایي: ادبیات د هنر بنسټیز او اصلي رکن ګڼل کیږي چې د هنر ټولې رشتې تر اغیزې لاندې راولي. ادبیات کله له تاریخ سره یو ځای وي، خو له تمدن څخه بیل نه وي. د هر قوم د تمدن او فرهنګ اغیزې د هغوی په ادبي اثارو کې له ورایه څرګندې وي. د هر قوم، طایفې او ملت په ادبیاتو کې د هغوی د آلاتو انعکاس، کړه آداب، دردونه او د ملي رسمونو انعکاس زموږ د دې خبرې ثبوت دی. ایرانی لیکوال صادق سلطان قرایی داسې تعریفوي: د هر قوم یا ملت د اظهاراتو مجموعه چې د کلام په چوکاټ کې واچول شي، د هغه قوم یا ملت ادبیات ورته ویل کیږي. د ادبیاتو کودکان کتاب لیکوال وایي: په بیلابیلو بڼو او شکلونو کې د الفاظو او کلماتو په وسیله د احساساتو، عواطفو او افکارو د تعبیر او بیان څرګندوالي ته ادب یا ادبیات وایي. په ادب پوهنې نومي کتاب کې په هکله داسې راغلي دي: هر هغه ممتاز وینا یا ګړنۍ یعنی شفاهي وي که لیکني، نظم وي که نثر، خو چې هنري ارزښت ولري ادب بلل کیږي. زموږ درون او قدرمن استاد حبیب الله جاج پښتون زوی په خپل درسي لیکچر نوټ کې ادبیات داسې راپېژني: د الفاظو او کلمو شعوري انتخاب او منطقي ترتیب، د جملو شعوري پیوستون او د خامو موادو په څیر د روانو خبرو اترو په ژبه یو داسې خاص شکل تحمیلولو ته وایي چې ترنم او موسیقیت پکې پیدا شي. د انسان د ښکلا پر احساس مثبت تاثیر وکړي، د بشري ژوند له نادرستو اړخونو او د اجتماعي عدالت له غیر عادلانه صحنو څخه پرده پورته کړي او ټولنه د هغوی سمون ته راوپاروي. د ادب او ادبیاتو په اړه مو بیلابیل تعریفونه ولوستل. که څه هم پر دغو تعریفونو کې د الفاظو، کلماتو او غونډلو له مخې له ورایه څرګند توپیر معلومیږي، خو یو شی چې نږدې په ټولو تعریفونو کې په بیلابیلو بڼو څرګند شوی، هغه د هنر، الفاظو او بشري ژوند ته د خدمت مسله ده. که د ادب او ادبیاتو د تعریف په اړه خپلې خبرې را لنډې کړو، نو د یاد شوو تعریفونو په پام کې نیولو سره ویلی شو:
چې ادب یا ادبیات د انسان د ذهن او تخیل هغه هنري الفاظ او زیږنده ده چې انسان ته د بشري ژوند نیمګړتیاوې ورپه ګوته کوي او د هغو سمون ته یې هڅوي. په دې څپرکي کې بل عنوان د ماشومانو ادبیات دی. د ماشومانو ادبیات. د ادبیاتو اصطلاح په مطلق ډول که نور څه ورسره ونه تړل شي همغه معنا او مفهوم لري چې مخکې مو د ادبیاتو د تعریف په برخه کې ولوستل. خو کله دغه کلمې سره وروستاړې تړل کیږي بیا نو له ادبیاتو سره د یوې بلې موضوع نږدې معنا ورڅخه اخیستل کیږي لکه د ارواپوهنې ادبیات. دلته ادبیات د همدغه علم هغه ځانګړې ژبه او اصطلاحات وي چې پکې کارول کیږي. همدارنګه د فلسفې ادبیات او داسې نور. خو کله ادبیاتو سره د ماشومانو کلمه تړل کیږي دلته موخه یوازې هغه ژبه، اصطلاحات، نثري، نظمي، شفاهي ویناوي، لیکنې او پنځونې دي چې په ماشومانو پورې اړه لري. که څه هم په پښتو ادب کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه هغسې چې ښایي کار نه دی شوی، خو د نړۍ په نورو ژبو کې د کمکیانو د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار شوی دی، لکه څنګه چې د نړۍ ادب پوهان د ادب او ادبیاتو د تعریف په اړه سره یو خلونه دي. په لږ او ډیر توپیر سره یې د نوموړې کلمې په اړه خپل نظریات ورکړي. همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو څیړونکي او پوهان د ماشومانو د ادبیاتو د تعریف په برخه کې سره بیلابیل نظرونه لري. دا دی په همدغه برخه کې د څو نورو پوهانو نظریات راخلو. ډاکټر علي اکبر شعاري نژاد ایرانی لیکوال د ماشومانو ادبیات داسې راپیژني: د ماشومانو ادبیات د هغو اثارو، کتابونو او مقالو مجموعې ته ویل کیږي چې د متخصصو لیکوالانو په مټ د ماشومانو د ازادې مطالعې لپاره لیکل کیږي او د ماشومانو خوښه، ذوق او د ودې کچه پکې په پام کې نیول کیږي. د اشنایی با ادبیاتو کودکان کتاب لیکوال د ماشومانو ادبیات داسې تعریفوي: د ماشومانو ادبیات د هغو لیکنو، ویناوو او سرودونو مجموعې ته ویل کیږي چې د ټولنې د لویانو لخوا د ماشومانو ګټې اخیستنې لپاره چمتو کیږي. د موضوع په لحاظ د لویانو او کوچنیانو په ادبیاتو کې توپیر نشته. هر هغه څه چې د درس او زده کړې له پروګرام څخه د باندې په هنرمندانه ډول ولیکل شي او تنظیم شي د ماشومانو ادبیات ورته ویل کیږي. د لویانو او کوچنیانو د ادبیاتو توپیر د دوی په اړتیاوو، شونتیاوو کې وي. ټول هغه اثار چې د بشري پوهې په هره برخه کې د ماشومانو لپاره لیکل کیږي او خلاقیت پکې وي د ماشومانو ادبیات ګڼل کیږي. فرخ صادقي د ماشومانو ادبیات داسې تعریفوي: ټولې هغه لیکنې چې د ماشومانو د لوستلو لپاره مناسب وي پرته له دې چې د مستقیم زده کړې موخه پکې نغښتې وي او په ټولنیز، تاریخي، ذوقي او ادبي برخه کې د ماشومانو د معلوماتو کچه لوړه کړي د ماشومانو ادبیات ورته وایو. د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال پروفیسر سیال کاکړ په خپل اثر د کوشنیانو ادب کې د ماشومانو ادبیات داسې راپیژني: هر هغه څه چې لویانو د کمکیانو په نیت لیکلي د کوشنیانو په ادب کې راځي. له پورته یادونو څخه دا پایله راوځي چې ټولې هغه ویناوي او لیکنې چې د ماشومانو د ذوق او عمر سره برابرې وي معلوماتي پانګه یې غښتلې کړي د ماشومانو ادبیات بللی شو. د ادبیاتو په برخه کې یوه بله د یادونې وړ خبر دا ده چې ادبیات په ټوله کې پر دوو اصلونو ولاړ وي: د موضوع نویوالی او د لیکنې له سبک سره د منځپانګې همغږي. خو د ماشومانو په ادبیاتو کې پر یاد شوو اصولو یو بل اصل هم ور اضافه کیږي، هغه دا چې د کوچنیانو ادبیات د کوچنیانو لپاره ایجادیږي. څرنګه چې د دغو اثارو لوستونکي د فکري او عاطفي رشد په مرحله کې وي، د اثر لیکوال دنده لري چې د پیغام په رسولو کې له ماشوم سره د هغه د شخصیت په هر اړخیزه وده کې مرسته وکړي.